تاسو ټولو ته د زړه نه مبارکباد درکوم په داسې یو عظیم الشان مجلس کې تاسو جمع یې تاسو یقین وساتئ نن چې کومه دعا کېږي نو قبلیږي به انشاءالله او که په دې خیال راغلی چې د الله خبرې به اورم او عمل کې به راولم نو انشاءالله دا لږ غونتی ټیم زما او ستاسو چې کوم دی کیدای شي زه خو ډېر نه پوهېږم خو که زه د زړه نه لګیا یم او تقریر او بیان نه یې او په دې زړه کې مې یو درد راوړی چې تاسو سره یې شریک کم او تاسو په دې خیال باندې ناست یې چې الله خوشحاله شي محمد رسول الله خوشحاله شي نو انشاءالله زمونږ او ستاسو دا لږه غونتې ناسته به زمونږ دپاره د ډېر لوی خیر سبب د ډېر لوی خیر سبب او ذریعه انشاءالله ګوره داسې موقع بار بار نه وي په جومات کې داسې دستربندي او پروګرامونه روزانه نه وي او ډیرو خلکو ته به د دې پروګرام پته وي چې زمونږ په کلي کې په محله کې معلومیږي داسې نوی جومات جوړ شوی دی په دې جومات کې به د ماشومانو ختمونه او دعا به هم قبلیږي او داسې برکت والا مجلسونه چې د الله فرشتې هم شرکت کوي او موږ خو ډېر زیات ضرورتمند یو ډېره د افسوس خبره ده چې موږ همیشه په هغه مجلس کې شرکت کوو او موږ ته خوند راکوي په کوم مجلس کې چې الله ډېر زیات خفه کېږي وګوره نن د اتوار ورځ ده زه په دې لار باندې اوس را روان وم نو زموږ موضوع بیله چې موږ به نورې خبرې کوو چې کله موږ د معاشرې د غفلت ته وګورو د مسلمانانو ته وګورو الله ورته گاڑے ورکڑے دے احسان به کړي دے نو د پکې غاني بجانے لګولې دي الله خپکې لګیا دے الله ورلزوي ورکړي دے او نن دا غزوي واده دے نو د شکرې خبره د ډېر زیاته د خوشحالي خبره ده د لګیا دے په هغه خوشحالي کې خپل الله خپکې الله ورلخکل کور او بنگلا یعنی د دومره وس قابل شو چې د ځان له کور جوړ ک او په هغه بنگله کې د ځان له غټ سکرین ولګو کنه او ټول لګیا دی بد نظری کوي او الله خفه کوي رکشې والا روان دی ځان پسې د فحش خزي تصویر لګولې دی د په خپل نه ویني رستو چې پسې کم خلک روان دي هغه په بد نظرۍ کې مبتلا کړي دي د موبایل پرنګټون باندې غانا لګولې دا او چې څوک ورته ټلیفون کوي نو اول هغه غانا اوري نو بیا د سره خبرې کوي ستاو د په خبرو کې بس برکت پیدا شي دا هغه ګناونه دي هغه غفلت دي چې نن مسلمان د دغه غفلت په دلدل کې ډوبېږي روان دي او زه چې د ګرد و نوام ماحول ته ګورم داسې معلومیږي چې موږ نه الله ناراضه گاډو کې ناست دي د زنانو په زور باندې اوازونه د مونږ په خپل غوګونو باندې اورو اے خور ته د مسلمان لوري اے خور ستا په سر باندې د بیبي فاطمه د حیا صادر پکار دی اے نوجوانا تب د حسن حسین هغه عفت او پاک دامنی په خپل زندګۍ کې راولي سوال در تکوما کنن ستا په زندګۍ کې صداقت نشته دی د ابوبکر صدیق کنن ستا په زندګۍ کې عدالت نشته دی د حضرت عمر فاروق او کنن
کنن ستاسو په زندګۍ کې د حضرت عثمان سخاوت نشته دی حیا نشته دی او کنن زمن په زندګۍ کې د حضرت علی شجاعت نشته دی د دین د خاطره د اسلام د خاطره د قرآن د خاطره او کنن زمن په زندګۍ کې د بلال حبشي د عشق او جنون امتحان نشته دی کنن زمن په کورونو کې زمن په مجلسونو کې د الله د نبی د الله د نبی د زهد تقوا د سنت او تذکرې نشته دی او کنن زمن په کور کې د قرآن عظیم الشان تلاوت نشته دی د صحابه د زندګۍ واقعات بیانول نشته دی زما په خیال د دې فتنو په ماحول کې د دې بے حیايي په ماحول کې او خصوصا د دې غفلت په ماحول کې زدا سے محسوسوما من نظمن الله ناراض دی واده دی خوشحالی دا خزینر ګډوډ چغي وی لګیا دي